د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوي چې قطر کې له امریکایي پلاوي سره په ناسته کې د دوحې تړون پر پلي کېدو ټینګار وشو او همدا ډول د بشري مرستې په اړه ویل شوي چې له سیاسي مسایلو سره باید ونه تړل شي. د کام ایر هوایي کرښې سوداګریز امیر سلیمان عمر رسنیو ته ویلي چې پاکستان پریکړه کړې چې کام ایر د الوتنې نه راکوي. د نوموړي په وینا چې له 2 ورځو راهیسې پاکستان ورته د الوتنو د ځنډ خبر ورکړی. له ننګرهاره یو کس خپله کوچنۍ ناروغه خور پاکستان ته په قاچاقي لارو د درملنې په پار وړله چې د سپین غر له یوې لوړې څوکې د ورور پښه ښویېدلې. خور یې د ورور د ژغورنې هڅه کړې او په پایله کې دواړه مړه شوي دي. کابل کې پر نشهیي توکو د ککړو کسانو ټولونه او درملنه پیل شوې. کابل کې پر نشهیي توکو د سلګونه ککړو کسانو د پاکوالي او ظاهري وضعیت له اصلاح وروسته روغتونونو کې بستر او درملنه کیږي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې له خپلو وګړو غوښتي چې کابل سرینا هوټل دننه او شاوخوا سیمو څخه لرې اوسي. د بهرنیو چارو وزارت خبرپاڼه کې هلته د امنیتي ګواښ ویل شوي خو په اړه یې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي.